نو دا مونږه د خیره رالو مري ته دا دی مري او دا دی د مري لارې ماشاءالله ډېره ښایسته علاقه ده ښایسته غرونه دي یخه هوا ده یخه فضا ده باقي چې دلته ډېره یخني ده د وروسته پورې خو لار ټیک ده مطلب هغه داسې نه ده چې انسان د یارې نه پکې بغیر وي د اوسه پورې خو لاره صحیح روانه ده ماشاءالله لکه چې مزید هم لارې ټیک وي دا غرونه دي and greenery پکې ډېره زیاته ده ونې بوټي او ډېره یخه علاقه ده لږ شانتي پکې زوم کم پکې ټول غرونه دي د مري سیل زما مري ته د راتلو دا فرست ټایم دی یاره خو وه چې پته نشته څنګه لارې وي څنګه علاقه وي او خاص کر زه خطرناکو لارو نه یریږم چې ګڼې ګڼې لارې خو ماشاءالله د وروسته پورې درمیان کې څه ناڅه چړایي وغیره راله خو مطلب خو دومره خطرناک نه او بس دې نه بعده به دا نه خیر غواړم خو ډېره زیاته ښکلې او زبردست علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده ماشاءالله ښه ده چې انسان داسې کله کله ټایم وباسي د سیل لپاره چکر لپاره ښایسته ځایونو ته لاړ شي دې نه مزې واخلي د ژوند دا منډې تړې او دا کیسې خو نه ختمېږي خو کله ناکله پکې ټایم ایستل پکار دي ته نو موږ وایو زه راشي دا ورکوټې اختر چې کوم دی دا عید په مري کې تیر کړو او د مري هم مزې والو